کابل په زړه کې واټونه له خلکو ډک دي. د ښار په هره څنډه کې د ګڼې ګوڼې انځورونه سترګې ځان ته رااړوي. د خوښۍ احساسات د خلکو پر څېرو ځلک وهي، یو او بل ته مبارکۍ ورکوي او د یوې نوې ورځې سباوون په اړه هیلې څرګندېږي. د تورو شپو له غېږې د اوږدو کلونو له تورتم وروسته جنوري 24 راورسېده. ورته کافران کړلو ویښ د ټول جهان کړلو، حال د امریکا او ناټو تا د روس په شان کړلو، حال د امریکا او ناټو تا د روس په شان کړلو، خلاص دې کړو وطن د اشغالګرو له پیغوره. تر دې وړاندې د هېواد ډېری ولایتونه یو په بل پسې سقوط او د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلي وو. د همدې بدلونونو په ترڅ کې د تېرې ادارې مشر اشرف غني له هېواده ووت. رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت در طور حالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. او کابل د یو نوي پړاو پر لور لاړ. مجاهدین د کابل زړه ته راننوتل او د ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د هرکلي صحنې تر سترګو کېدې، ځکه دا د وطن هغه زامن وو چې د ګران هېواد د خپلواکۍ او حریت لپاره یې اوږده او نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې وه. د ازادۍ سپین توغ رپېده، د تکبیر نارې پورته کېدې او د کابل فضا د خوښۍ احساساتو او هیلو له رنګونو ډکه وه. ځوانان د مجاهدینو بدرګې ته راوتلي وو، ماشومانو له خوشحالۍ منډې وهلې او سپینګرو د سولې، ثبات او د سوکالۍ دعاې کولې. وروسته د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې اعلان وکړ چې جګړه پای ته رسېدلې، د اشغال ټغر ټول شوی او پر ټول افغانستان اسلامي امارت واکمن دی. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولی، له اوږدې او درنې 20 کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته دغه ازادي واخلي او خپل هیواد د اشغال او د اشغال له تتمو څخه پاک کړي. د عمومي عفو خبره یې وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې عادي ژوند ته ستانه شي. د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سوی، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې دپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي. د کابل هره څنډه د داسې شیبو شاهده وه چې د افغانانو په ذهنونو کې د خوښۍ او سوکالۍ یادونه پرېښي دي او د دې ویاړلې ورځې انځورونه به د تل لپاره د افغانستان د معاصر تاریخ په حافظه کې ژوندي پاتې وي.